بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ تاسو اتم درس دی. اتم درس کې یو ځل زه تاسو ته د درس خلاص وایم چې موږ په څه ترتیب سره له دې وروسته درس وایو. موږ تاسو کیبورډ هم ختم کو. د کیبورډ نه وروسته پیج سیټ اپ ډېر اهم کار وي. هغه موږ پرون وویل ښه تفصیل سره. نو که چاته څه مشکل یا سوال پیدا کېدو پوښتنه کولی شي وروسته، او بیا هغې نه وروسته موږ یو مکتوب لیکو نن، او بیا هغې نه وروسته موږ بیا فایل مینو ته لاړ شو. دا زموږ فایل مینو ده. دا افیسونو کې لږ فرق کوي. ځینې افیس 2009 کې یو قسم وي، 2010 کې بل قسم وي، 2010 معمولی توفیر لري، خو منتها په مجموع کې هغه کمانډونه تقریبا یو شی وي. نو نن به انشاءالله دا فایل مینو به تشریح کو. او فایل مینو کې چې کوم عمده کمانډونه دي، یو فایل مینو کې فایل ساتل دي، سیو کول چې فایل موږ په څه طریقې سره سیو کو، او بل دا د فایل سیوس په څه طریقې سره وکړو. یو فایل په 2 نومونو باندې وساتو، 3 نومونو باندې وساتو، او دریم تر ټولو اهمه خبره دا ده چې هغه پی ډی اف ته څنګه کنورټ کو. کله کله پی ډی اف ته یو فایل ضرورت پیدا شي چې هغه موږ پی ډی اف ته واړو، نو هغه هم په څه ترتیب سره موږ پی ډی اف ته واړو. نو دا تقریبا 3 یا 4 موضوعګانې دي. همدا موضوعګانې نن ان شاء الله په درس کې وایو. او لږ وخت کم وي، نو ان شاء الله زه کوشش کوم چې تشریح وشي، خو که لږ ډېره تشریح نه وه نو بخښنه به کوئ. زه نوې صفحه خلاصوم. نوې صفحه خلاصوم، هغې کې موږ مکتوب لیکو. د نوې صفحې لپاره شارټکټ دی کنټرول ان ده. کنټرول ان چې زه ووهم نوې صفحه به ماته خلاصه شي. نوې صفحه کې ډایرکشن چې دا ګور چپټر موږ تاسو ویلو چې ډایرکشن دی دا د انګریزي په سیستم باندې عیار ده. نو موږ یا دې ځینې کمانډ وهو او یا ښي طرف ته کنټرول شیفت وهو، نو دا ډایرکشن او یا د خطکش او یا دغه کرسر به ښي طرف ته لاړ شي. اوس ښي طرف نه زه شروع کوم. فرضاً زه یو مکتوب لیکم، هغه مکتوب کې یو چاته موږ څه غوښتنه ترې کوو، لکه یو ادارې نه فرض کړئ داسې چې یو ادارې نه بل ادارې ته موږ یو مکتوب لیکو. نو موږ زه دلته لیکم د مکتوب لپاره عنوان لیکم. دا کیبورډ اوس انګلیش کې ده، ځکه شارټکټ په الټ شیفت چپ طرف ته وهو نو کیبورډ په پښتو ته واوړي. نو زه مختصره توګه زر تاسو ته دا ملګری چې ماوس باندې لاس وهي کمپیوټر ته ناست، هغه د لاس له دې کار نه لاس واخلي که نه ټولو توجه خرابوي. دا لیکای لږ وړه ده، زه زومینګ ورته ورکوم. او خیر هغه وروسته بیا ټکسټ سایز و دا به بیا وروسته سموو. زه هسې تاسو ته یو دا فرضاً زموږ ستاسو ګوره سره عنوان دا راغی. یو مکتوب رسمي مکتوب څوک لیکي د یو ادارې نوم لیکي، نو هغه ادارې نوم په سر کې همداسې ترتیب سره ولیکل شي. ګوره د دې کرښو منځ کې خپله فاصله لږ زیاته ده، او دا فاصله موږ نه غواړو. دې تفصیلي درس وروسته را روان ده، خو یو مختصر شارټکټ زه تاسو ته ښیم. هغه دا ده چې کله داسې هغه راشي، دا اوس 3 واړه خطونه سلیکټ کړو، کنټرول 1 وهم، کنټرول 1 دا برز 1 2 3 4 لیکلي، هغې کې کنټرول 1 وهو. نو کنټرول 1 سره فاصله کمه شوله. کنټرول 2 سره فاصله د دې ډبل کیږي، دا ډبل فاصله شو. کنټرول 5 سره یو نیم چند کیږي، او کنټرول 1 سره نارمل عادي فاصله کیږي. دا زموږ تاسو عادي فاصله شوله. نو همدې ترتیب باندې ځکه موږ د دې کرښو منځ کې فاصله نه غواړو. یو بل دلته په اتومات شکل سره کمانډ اپلای شوی دی، د یو پیراګراف او د بل پیراګراف منځ کې فاصله. دا فاصله که موږ ختمول غواړو، دلته وګورئ د سټایل کې لیکلي یو نارمل حالت ته نارمل حالت دا چې له هر انټر نه وروسته د دې فاصله واخلي. او یو دا د بل نو سپیسینګ. نو سپیسینګ مطلب دا ده چې یو پیراګراف او د بل پیراګراف منځ کې چې پیراګراف سره ماتیږي او قطع کیږي، د هغې منځ کې ته فاصله مه ورکوه. زه ماوس ته لرې کومه، دلته فاصله ده، د نارمل حالت ته د اول سټایل ده، او که زه د دوم سټایل ته ماوس ورولم نو هغه فاصله یې ختمه کړي. خو یو خو دې ځینې هم ختمېږي. او وروسته موږ درس کې مو وایو دلته که دا پیراګراف دی، همدا هوم مینو کې پیراګراف ته موږ پیراګراف ته لاړ شو. پیراګراف کې دلته وګوره د یو پیراګراف بل نه 8.8 فاصله یې خوړلې ده.
دا فاصله زه ختموم صفر ته بیایم اټو نه صفر ته بیایم نو صفر سره دا فاصله ختم شو که تاسو د سټایل په مټ باندې ختموي که تاسو پیراګراف ته لاړ شئ هم دا فاصله ختموي هغه نه هم ختمولای شي نو دا فاصله موږ ختم کړله او فرضاً دا دم سنټر ته راوستل دا موږ تاسو د پیج سنټر ده او چون دا زوم ما غټ کړی د نو ځکه لیک چپ طرف ته لا زه دا خو موږ عنوان ولیکل لاندې اوس ولیکو فرضاً دا یو مکتوب لیکل کیږي یو دغه ته لیکل کیږي یو مکتب ته لیکل کیږي فرضاً زه لیکم دا شعب الدین غوري ریاست ته مې ولیکل دلته دغه لاندې بیا السلام علیکم لیکم نو دا موږ خط ولیکه دا خیر ما اسې عادي مخ دغه شي وملیکل اوس د دې لپاره موږ دې ته رسمي بڼه ورکو دی او مکتوب بڼه فرضاً تاسو په دې ترتیب باندې دلته نور لیکل او د فرضاً زه دلته لږ نور دا مو سره ولیکم څه فرق نه یو فرض مې کړل یو مکتوب مې ولیکل نو اوس په لنډه یو خو دا د ګوره تاسو که متوجه سي خطکش نشته زه خطکش راولم څه تغیرات داسې زر کوم یو خو دا د خط ډېر لاندې نه لیکل شوی ده که زه دغه عنوان ده چون دا خو موږ د فرض د دفتر عنوان ده دا زه شروع د خط ډیزاین وکم بل دا چون عمومي عنوانونه دي د فونټونه به ورته بدل کړو ډبل غوندې فونټ به ورته ورکړو چې دا دغه شي فرضاً دا نارنج په نوم دا یو ده نو دلته دا غي مسله ورکې به ورته دغه کوم دلته چون دا افغانستان اسلامي امارت دا غټ عنوان ده دا به نسبتا غټ لیکل کیږي او پاتې شو بیا دا به غالبا دغه نه لاندې راځي نو دا د ننګرهار ولایت لاندې داسې بیا به تعلیم او تربیه په دویم دا اوس موږ خط دې یو کړل نو دا به هغې نه پورتنی عنوان نه به دا نه غټو یو په ځای باندې دا مې 18 کړل او دا به معمولی دا به 18 نه غټو دا هغې نه کم کو فرضاً 14 مې کو دا زموږ تاسو فرضاً دا رسمي پاڼه ده رسمي پاڼې نه لاندې موږ دا دلته زه مساوي وهمه مساوي نه بلکې منفي وهمه منفي ماته داسې خط راکوي پورته دی دا چون عنوان د عنوان نه لاندې موږ ته دغه راکوي خط راکو
او ختم لکه کوم عنوان د فاصله رااله د هغې د لاندې خط منځ کې موږ دلته تاریخ هم لیکو. که تاریخ لیکو فرضاً موږ دلته ولیکو دا نیټه مې ولیکله او دلته 2 تشریحي نقطې مې ورته ورکړل او بیا لږ دې خواته دغه ولیکو فرضاً بیا شماره یا شمیره ولیکو. شمیره منځ کې ودرېږو. دا دواړه که موږ دې ته خطونه ورکوو اوس نه یې ورکولی شو. دا ټیب یو څو وارې وهو دواړه یو به یو سر ته ورسېږي یو به بل سر ته ورسېږي. بس هاخواته شمیره به تاسو ولیکئ دې خواته نیټې مخکې به تاسو نیټه ولیکئ. دا موږ چې چاته مکتوب لیږو فرضاً د هغوی نوم د شهاب الدین غوري لیسې ته هم لیکلی ده نو دلته دې ته موږ عنوان دا هم ورته ورکوو. دې فونټ کې دا یې مشکل لږ ورکوي اما تاسو ته بله ورځ هم ویلي وو. دا هم غټوو. دا زموږ چې څوک مخاطب کړی دی د هغوی د ادارې نوم ده او دا لاندې رسم الخط چې ده موږ تر دې پورې دا دلته دغه کوو او یو رسم الخط دې ته هم تعینوو فرضاً پښتو په نوم پښتو. د دې سایز مې ډېر وړوکی دی دا هم لږ غټوو دا به دغه شي. او بل دا موږ تاسو ویلو د السلام علیکم لیفت طرف ته کنټرول ال شارټ کټ دا به چپ طرف ته بوزو. دا د پیراګراف شروع د موږ تاسو ویلو دلته به یو ټیب ورته ورکړو دلالت پیراګراف په شروع باندې وکړي. د دې اخیر نه ده برابر د دې لپاره دا شارټ کټ دا کمانډ او یا کنټرول جی وهو نو دا طرفونه برابر شولو. دا موضوع شو دلته ولیکل شو. یو خبردار په رسمي مکاتبو کې بعض اوقاتو کې ځینې کسان لیکي ته جوړ الله پاک دې وکړي چې روغ رمټ یې صحت هم ښه. په رسمي مکاتبو کې دې شیانو ته هېڅ اړتیا نه وي. تاسو مخاطب چې څوک مخاطب کړی هغه ته مستقیما موضوع باندې به شروع کوئ قطع نظر د داسې اضافي فالتو خبرونه چې یا زه ښه یم یا تاسو ښه یاست صحت هم غواړم او دا شیان رسمي مکاتبو کې ځای نه لري نو هغه به تاسو نه لیکئ. بل به دلته رسمي اخر کې څه لیکئ دا خط به دلته چې بندوو. بهتر خبره دا ده چې موږ د خپل کله چې پیراګراف ختم شي کله چې موږ پیراګراف ختم شي نو د پیراګراف په اخر کې موږ لیکو بهتر دا ده چې والسلام ولیکو شری رنګ لري شری صبغه لري او که تاسو داسې ولیکئ یا په درنښت ټکی ولیکئ او یا نور الفاظ ولیکئ مننه او یا داسې شی ولیکئ هغه هم تاسو دلته لیکلی شئ والسلام نه وروسته. هغه بهتر دا د پیراګراف په اخر کې دلته ولیکل شي. د دې غټه فایده دا وي چې د دې نه وروسته که څوک تاسو مکتوب کې یو لفظ څه شی اضافه کوي ځکه دلته که تاسو فکر یې موږ سره د خط تر اخره پورې ځای شته نو که یو کس لږ ماهر یې هغه په دې کې یو بسته پیراګراف ځایولی شي نو دا به دلالت په دې وکړي چې موضوع له معرفي شي. د دې نه وروسته لیکنه ختمه شوې ده رسمي لیکنه کې نور شی نشته. دا نوم لیکل شوی ده دا به موږ دا کنټرول ای ورته وهو دا به منځ کې راولو یا کنټرول ال ورته وهو. نن سبا زیات مکتوبونو کې دا چې کوم طرف باندې دا ختم شي دا په همدې طرف کې متصل ورسره ښي طرف ته پرېږدي نو هغه هم یو طریقه کار ده. خو زموږ ستاسو په اداراتو کې تعامل دا ده اکثر افغانستان کې دا من کې یا په اخر کې چپ طرف ته لیکل کېږي. دلته ګوره بیا د دې منځ کې فاصله ده د دې که دا فاصله ستاسو په کار وخت صحیح ده او که نه ما تاسو ته وویل چې دې باندې هم دا فاصله ختمولی شي پیراګراف ته لاړ شو د دې دلته هم دا فاصله یې خوړلې ده او بلکې دا باید له سره موږ مراعات کړو بیا نه راځي دا به دلته راځي. او یو خبره بل هم ده چې کله یو کس امضا کوي اوس فرضاً زه دلته امضا کوم نو یا یو مسؤل کس امضا کوي نو امضا چې کله هم کوي امضا په کار دا ده چې دغه کې زه دلته امضا کوم دا امضا شوه. ډېر خلک امضا داسې کوي ښکته یې وکړي د تعلیم او تربیې ولایتي کمیسیون ادارې د دې لاندې امضا وکړي دا اصول نه دي. اگر چې غلطي مشهور ده ډېر خلک په دې تکلیف باندې مبتلا چې امضا لاندې کوي. یو ملګری هغه ما سره ډېر بحث کول په دې کې ګوره یو اجمالي یو تفصیلي اکثر چې موږ کله کتاب لیکو مقدمه کې لږ اجمال غوندې راوړو لکه ما تاسو ته اجمال ولیکل په 13 صفحه کې د ننني درس اجمال مې ولیکل نو د ننني درس اجمال چې تاسو ته ولیکل دا اجمال ده او دا اوس موږ لګیا تفصیل ده نو اول اجمال راوړل کېږي نو دا امضا چې د اجمال ده اجمال راغلو نو څه شی لیکلی دی په دې اجمال باندې څوک نه پوهېږي نو لاندې ما ورته ولیکم لا جان محمد اخوند نو دا دغه تفصیل شنو نو اجمال او تفصیل کې او که زه داسې وکړم دغه امضا ښکته ولیکم اول مې تفصیل ولیکل بیا اجمال ته ضرورت نشته نو بهتر طریقه دا ده اگر چې له یو طرف نه نښه ده
خو د نښې نه علاوه دا اجمال باید بره لیکل شوی، لاندې تفصیل لیکل شوی او دغه نوم لاندې نو امضا به بره راشي، دغه به لاندې راشي. دا موږ تاسو دا مکتوب ولیکل په همدې ترتیب باندې چټ پټ او زر مکتوب لیکل کېږي. که موږ مونوګرام راولو، دلته مونوګرام راولو یا د افغانستان د دې له پاسه یې راولو یا ښي طرف ته راولو، نو هغه موږ راوستی شو. دا ما ولیکل. اوس زه دا سیف کوم. د سیف کېدا لپاره د دې د ساتلو لپاره کنټرول اس وهو. کنټرول اس څنګه ووهل؟ دلته به موقعیت موږ ورته تعینوو. فرضاً دا چیرته ساتو؟ دا ډیسکټاپ دی. ډیسکټاپ د کمپیوټر د اوله صفحې ته ویل کېږي. نو دلته یې ساتئ یا په بل ځای ډاونلوډ کې ساتئ او یا دلته زه براوز ته ځم یا دیس پی سي سلیکټ انتخابوم. زه ورته وایم چې دا فایل ما ته وساته، خو دا په دغه کې په ډیسکټاپ کې ځکه اکثر کله چې وینډو بدل یا فایل کې دغه راشي مشکلات راشي نو دغه کېږي. دلته زه ځم دیس پی سي ته ځم او دلته په ډي کې دا فایل سیف کوم. فایل ته نوم ورکوم. فرضاً دې ته زه نوم ورکوم شهاب الدین، ځکه ما شهاب الدین غوري لیسې ته لیکلی ده. نو شهاب الدین غوري لیسې نوم مې ورته ورکړلو، دا مې انټر کړ او دا سیف شولو، وساتل شولو. دا یو طریقه اسانه ده کنټرول اس باندې چې کله مو وهو. اوس کله ناکله موږ په دې کې ترمیم راولو، کله همدغه مکتوب بل چاته ورته دغه کو لدې نه وروسته موږ بل مکتوب لیکو یا دې کې څه تغییرات راولو. نو بیا داسې نه دی، دا یو مکتوب په مختلفو نومونو باندې داسې جدا او متغیر نومونو باندې نه ساتئ. دې لپاره بیا موږ دلته ځو، همدا فایل ګوره. موږ چې اوس فایل تاسو که متوجه سیو هم کو، کنټرول اس باندې فایل سیو کېږي. او که موږ داسې لاړ شو، دلته لاړ شو سیو، دې ځای نه هماغه کار اجرا کېږي کوم چې موږ کنټرول اس سره وکړو. او که موږ غواړو د فایل کې تغییر هم راوستل، بیا یې سیو اس کوو. نو هماغه بیا هماغه دیس پی سي ته ځو او دلته فرضاً هغه فایل موږ ډي کې ساتلی و او دلته ډي ته ورځو او دلته ګوره شهاب الدین غوري لیسه، دې ته صرف لیکو شهاب الدین غوري لیسه. دا مو هغوی ته لیکلی ده. هغه اول ولو دا به دوم، دلته به یو دوم ټکی ورسره ولیکو، بس صرف دوم ورته ولیکو. د دې بل تعبیر دا ده، تاسو یو تفسیر چاته لیکئ، هغه تفسیر کې تاسو 550 صفحې هم لیکلي دي. بیا له هغه نه وروسته په کار دی تاسو نوم هغې ته هم لیکلی، فرضاً یو تفسیر نوم هم ورکړی ده، فرضاً بیضاوي شریف. نو بیضاوي نوم هم لیکلی، بیضاوي 50 صفحو پورې ورسېدو. بیا 50 صفحو نه وروسته تاسو نور لیکل کول غواړئ، نو بیا به دا سیوز کوي، بیا بیضاوي 2 په نوم باندې سیو کوي. بیا 100 صفحو ته ورسېدی، بیضاوي 3 په نوم او 4 چې څومره ستاسو کار زیاتېږي، د همیشه په هفته یا ورځ 2 کې تاسو دا سیوز کوئ. نو که کله خدای ناخواسته فرضاً تاسو 10 پورې ورسول، کله سم فایل کې څه خرابي راغله، نو تاسو به هغه 9 ته مراجعه وکړئ. که 9 کې نقصان راغی، 8 ته به مراجعه وکړئ. او که تاسو د دې په ځای چې بیضاوي 1 او 2 3 4 5 دا نومونه نه یې کړي، یو ته بیضاوي ورکړی، بل ته بل نوم ورکړی، بل ته احمد محمود، بیا سبا تاسو ته دا نه معلومیږي چې دې کې اولنی فایل کوم ده، دوم کوم ده، دریم کوم ده، یا تر ټولو نه اخرنی کوم یو ده. کله کله داسې لکه اوس خلک په دغه کې قرنطین کې ناست چې بیا خپل کار ته ورځي، هر څه تغیر شوي. نو که داسې مرتب کار کړی، نو بیا هغه په یاد او دی له غلطیانو له مشکلاتو سره نه مخ کېږي. ما تاسو ته وویل یو د سیوز لپاره موږ شارټکټ استعمالوو، هغه F12 ده. F12 چې کله تاسو ووهئ، دا سیوز هماغه اپشن راغی لکه کوم چې موږ د فایل مینو نه راوستل، دې ځای نه سیوز هم راوستل، همداسې له دغه نه موږ راوستی شو صرف F12 ووهو. او که تاسو F12 په ځای باندې کنټرول F12 ووهئ، هغه دا فایل درته اوپن کوي. لکه هغه موقعیت چې کوم ځای کې ته یو فایل خلاصول غواړې، هغه فایل تاسو ته خلاصولی شي. اوس دا فایل خو ما سیو کړو، دا فایل زه بندوم، سبا بیا راځم خپل کمپیوټر خلاصوم، نو فایل به څنګه پیدا کوم؟ یو خو دا تاسو وپېژنئ، دې صفحې ته ډیسکټاپ ورته ویل کېږي. د دې مثال داسې ده لکه د کور صحن. نو چې کله ته کمپیوټر ته راځې دا صحن ته، په صحن کې که څه شي کېږي، که کله باران راشي، اول به په صحن کې پرې اوري، هغه به خرابوي، که لمر هم پرې راغی خرابوي، او یا که نور مږې موږکان رالوم، هغه د ډیسکټاپ نه صحن نه شیان تښتولی شي، وړلی شي، خرابولی شي. نو صحن کې ته دلته د ډیسکټاپ ته وایرس ډېر زر متوجه کېږي. نو او بل چې کله وینډو خرابه شي، دا ډیسکټاپ ډېر ملګري کوشش په د ډیسکټاپ باندې سم دغه د بوټو باغ ته جوړ کړی، به ټول شیان په د ډیسکټاپ کې ضروري شیان اچولي. بیا چې کله وینډو خرابه شي، بیا ارمان کوي. نو بهتر دا ده ستاسو کله هم چې شی سیف کوئ،
هغه به یا په ډي کې سیو کوئ یا په اف کې سیو کوئ. نو دا سی د کمپیوټر په 300 باندې فرضاً دا هارد ډیسک تقسیم شوی ده. سی د وینډو له انسټالیشن سره خرابېږي، له منځه ځي او دا ډي او اف محفوظ پاتې کېږي. نو ما هغه فایل په ډي کې ساتلی و، زه ډي ته لاړم، ګوره شهاب الدین غوري لیسه اول او دوم دواړه فایلونه دلته موجود دي. اوس که زه دا خلاصول غواړم دا به ډبل کلیک کوم، هغه فایل به راته خلاص شي، همغه فایل خلاص شولو. ان شاء الله دا درس ته به متوجه یا سودا د مکتوب لیکنې یو مختصره خاکه غوندې وه. مخکې به ان شاء الله په دې کې نورم بیا پرمختګ کوو او مکتوب به لیکو. دلته بیا زه ګوره ځم، دغه نښه چې لګېدلې دا خو د بیرته د واپسي نښه یې سیسته شاته افغاني ځي ته ځي دا به بیرته ووهي. او دلته فایل دی او ما تاسو شارټکټ ښودلی پر الټ چې ووهئ دلته اف ووهئ همدا فایل مینو به خلاصېږي. او بیا دلته هرې مینو ته زه فرضاً زه انفارمیشن تیار دا صفحه ده، دلته تاسو ته معلومات درکوي د فایل متعلق او د دې متعلق دلته تاسو ته معلومات درکوي. او بیا نیو د نوې صفحه ته بالکل نوې صفحه خلاصوي. دلته څه کمپیوټر خپل څه خاص ډیزاینونه جوړ کړي، که ته هغې نه استفاده کول غواړئ دلته جنتري ده یا نور دي، دا بیا تاسو یو وګورئ څوک چې انګریزي باندې څه نه څه بلد وي نو دې نه استفاده کولی شي. نو دلته موږ غواړو بلینک پاڼه خلاصه کړو، ساده صفحه، دې سره ساده صفحه خلاصېږي. دا نیو د اوپن موږ زوړ فایل، که کله موږ زوړ فایل زه خو اوس دې ته لاړم هغسې نه مې خلاص کړو او دې طرف نه تاسو ورتلی شئ یا فایل خلاصولی شئ. کوم موقعیت کې چې فایل سیو وي هغه دې طرف نه تاسو خلاصولی شئ. سیو کوي او سیو اس په بل نوم باندې سیو اس کوي، هغه لکه یو نوم بیا بل داسې. نو ډېر که تاسو زیات کار کوئ نو هغه د فایل په همدې ترتیب تاسو فایل ته نوم ورکوئ او ډېر کوشش به کوئ چې فایل ورک نه شي، ګډوډ نه شي. ډېر کسان په دې کې بس ناغېړي کوي، بیا وروسته ارمان کوي هغه فایل نظام یې ټول ګډوډ شوی. دا هیسټري کله موږ وروستي وخت کې کوم فایلونه اوپن کړي هغې ریکارډ راته کوي یا بالخصوص نیټ سره وصل شوی. پرنټ به نن پرېږدو، پرنټ کې لږ پوره تفصیل شته او ملګري اکثر له مشکل سره مخ دي، هغه ان شاء الله سبا به هغه ووایو. او بل شیر دی، د اکثر نیټ سره یو فایل شیر کول غواړي هغه دې په ذریعه باندې کېږي. دا ایکسپورټ کمانډ، ایکسپورټ دی دلته تر ټولو نه اهم کمانډ دی او دا دلته راغلی دی. دا فایل زه غواړم دا فایل چاته ورولېږم، نو که زه دا فایل بل چاته ورلېږم هغه کېدای شي دې کې تغییرات راولي او یا دا فونټونه هغه سره نه وي، هغه ته به دا په بل ترتیب ښکاره کېږي. د دې لپاره موږ مجبور یو دا فایل پی ډي اف ته ولېږو، پی ډي اف کې واچو. په پی ډي اف کې چې موږ کله فایل واچو د هغې خصوصیت دا یا دا فونټ لکه عکس غوندې واخلي، اگر چې تصویر ایمیج نه وي، ځکه ایمیج کې اکثر پرنټ کوالټي کمزوري راځي. د پی ډي اف د پرنټ کوالټي بالکل لکه د ورډ رقم باندې، خو چون هلته تغییرات نه کېږي او دا دغه دا کوم فونټونه چې دا ځان سره پی ډي اف فایل وراخیستي نو بیا دې فایل ته ضرورت نه وي. که دا د وټساپ په مټ باندې یا په بل پروګرام کې دا تاسو به بل ملک ته ولېږئ نو فایل کې به نقصان نه راځي، هغه په صحیح توګه ښکاره کېږي. نو زه دلته ځم فایل مینو ته او دلته ایکسپورټ ته ځم، ایکسپورټ کلیک کوم او دلته کریټ پی ډي اف فایل، نو زه به دا ووهم بس د دې فایل دلته نوم ورته ورکوم او موقعیت د سیو کېدو. زه فرضاً دا فایل ډیسکټاپ کې سیو کول غواړم، مخکې ما یو سیو کړی ده او دلته دا پبلش یې کړم، همدې فایل نه به د پی ډي اف دا وګوره دا پی ډي اف فایل یې جوړ کړو او دا فایل اوس دې کې زه دلته تغییرات هم نه څم راوستی. یو څه تاسو ته څوک پی ډي اف فایل راولېږي هغه که بالخصوص پښتو کې لیکلی هغه بیرته ایم ایس ورډ ته نه اوړي، که واوړي ډېر زیات مشکلات لري. عربي او انګریزي بیا هم څه نه څه ګزاره کوي هغه وړېدای شي، خو پښتو یا فارسي وي هغه ورډ ته چې واړوي او دا پښتو حروف هم غلط راځي، نو هغې نه بهتر دی چې سړی ولیکي له سره هغه پېښوي، خو پی ډي اف ته اړولې نه وي پکار. دا اوس همغه زموږ فایل پی ډي اف ته واوښته او زه دا پی ډي اف بندوم. دا چې بند شو بیا ورډ فایل ته ځو او ورډ فایل کې دلته نور فایل مینو کې انشاءالله داسې خاص دا اکاونټ او فیسبوک د هغې متعلق معلومات دي، دا زموږ ستاسو نه کار کوي. او بل آپشن ده، آپشن کې پوره زیات تفصیل ده، انشاءالله هغه به وروسته راشي. انشاءالله د موږ تاسو د درس سیستم به داسې آپشن به اخر کې وایو. دا فایل مینو د دې متعلق تاسو ته څه پوښتنه وله دا تاسو بیا کولی شئ، هغه انشاءالله دغه زه به کوشش وکړم چې ځواب یې کړم. او بل دلته دا کلوز ټکی پاتې شو، کلوز خو ته بند فایل بندېدو معنا ورکوي، دا به بندوي. نو دې کې صرف پرنټ پاتې شو او دغه پاتې شو، دا آپشن پاتې شو. آپشن کې ډېر تفصیل ده او پرنټ دواړو کې دا به انشاءالله الرحمن بل ور دې باندې کار وکړو. او بیا دلته لاړ شو ورډ ته لاړو. ګوره یو کیبورډ کې موږ سره الټ او ټیب بټن ده، الټ ونیسئ او ټیب تاسو وهئ. دا څومره فایلونه چې ما خلاص کړي هغه ټول راځي. زه اوس دا اتم درس والا فایل خلاصوم، دا خلاص شو.
که زه بیا دا ووهم بل فایل خلاصول غواړم، دا ده هر فایل ته چې زه ځم هغه فایل ته خلاصولی شم په دې ترتیب سره. ډېر کسان په دې وخت کې ماوس ته لاس ورکړي، بیا ماوس په ذریعه باندې دا ځای انتخاب کړي، نو دا یې لږ تفصیلي وخت اخلي. د هغې نه بهتر دا ده تاسو الټ ټیب بټن نه کار واخلئ او یا وینډو ټیب بټن نه کار واخلئ. وینډو ټیب بټن باندې داسې یو اوړي، هغه هم تاسو دا کار ترې اخیستلی شئ. نو دا انشاءالله الرحمن زموږ ستاسو د درس پای دی. سبا به انشاءالله پرنټ مینو وایو او ورسره به بیا هم مینو له دې پیس نه شروع کوو همداسې ښه په ترتیب سره. او تاسو نن لږ توجه غواړم چې درس ته متوجه شئ، څه نه څه ځان سره تکرار وکړئ، ځکه دا چې تاسو څومره درس واورئ انشاءالله یو به مو نه وایي چې زما یاد نه شو، خو سبا به بېرته خبره په صفر ولاړئ. سبا سړي نه بیا هر څه هېر وي، نو که دا خپل منځ کې تکرار کړئ بهتر به وي. نور هم الله پاک حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمة الله.